ډېر ځوانانو ملګري راوستلي دي، ټول کې مېلمستیا کړې ده. د خیره یو ورځ به ستا د ماسټري او د ډاکټورا د برنامې لمانځغونډه وي او موږ به پکې حاضر یو. تکي صاحب بس خبره وکړي، ما ولکه فکر وکړ چې واده یې ورته کړی ورسته ښه په ډله ییزه توګه دې سعادتګل ورته وایاست، مبارک ډېر مبارک یوازې پوهه موږ او هیواد مو سوکالي او بریا ته رسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې ټول دوستانو ته، خدای پاک مایار صاحب ته خیر ورکړي. مننه کوم پر ودانیو ته ډېر ځوانانو ملګري راوستلي دي، ټول کې مېلمستیا کړې ده. خدای پاک خیر ورکړي. ډېر هغه خلک چې موږ غوښتل چې په ووینو نو هغه د سره یو ځای کړلو. خدای پاک د خیر ورکړي، د دې مبارک سي. خدای پاک په دې پسې د خیر، خدای پاک ټول هیوادوال دپاره د خیر. ابراهیمي صاحب د استاد د نور ملګري دي، هغه هم خپل په وار سره د او د ټوله فامیل او د ټولو استادانو ته او د ټولو خواخوږو ملګرو ته ټولو ته مبارکي وایو. خدای پاک یې په دې پسې د خیر کړي، الله پاک یې کامیابه لري. هغه وروسته به نو د دغه مراسم هغه به دوی مختصره وي. راځئ استاد ټولو ملګرو دوستانو ته سلامونه او مایار صاحب ته د دغې لوی لاسته راوړنې مبارکي وایم او دا ورته وایم چې اوس یې پیل دی. د خیره یو ورځ به ستا د ماسټري او د ډاکټورا د برنامې لمانځغونډه وي او موږ به پکې حاضر یو انشاءالله. او خدای دې ژوند له خوشحالیو ډک کړي، کامیابه اوسېږي، خوشحاله اوسېږي، مخکښ اوسېږي او خدای دې دا توفیق درکړي چې بیا دا دوستان بیا راټول کړي او خدای دې د ښه واده څښتن کړي. امین. دا خبره به ډېره ښه ولګېده استاده. ډېره زیاته مننه. تکي صاحب بس خبره وکړي، ما ولکه فکر وکړ چې واده یې ورته کړی ورسته البته ډېر ډېر مبارک. مایر صاحب ډېر دروند با اخلاقه با استعداده ځوان دی. ښه به دا وي چې هغه ځوانان چې په کوم فیلډ کې دي په همغه فیلډ کې بیا کوشش وکړي. د مخکې هم د ژورنالیزم سره ډېره مینه وه او الحمدلله اوس فارغ شوی دی. ځوانان باید ناامیده نه شي، درس ووایي، تعلیم وکړي او سړی خوشحاله کېږي چې کله داسې ځوانان ګوري فارغېږي. ډېر زیات خوشحاله شولو او ماشاءالله درانه درانه مشران راغلي دي. خدای دې دنه غټ سړی جوړ کړي چې د وطن ته غټ غټ کړي. بیا دې مبارک. ښه په ډله ییزه توګه دې سعادتګل ورته وایاست، مبارک ډېر مبارک. اکثره بخښه کوئ د بلاکو خلک دي، عجله لري. راځئ ملي اتفاق وکړو، له چا کم نه یو، و وطنه ګل به دې کړو غرونه.